حکیم الکوزي له روغتیا وزارت نه لار ورکه کړه. حکیم الکوزي ولې مخامخ چیلنجونه ورکړل؟ ولسي جرګې غړو څه وویل؟ تازه نن څه پرېکړه وشوه؟ ویډیو کې حقیقتونه کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو نیکمرغه. د ولسي جرګې وکیلانو د حکیم الکوزي په ملاتړ له عامې روغتیا وزارت سره مخامخ خبرې وکړې. د حکیم الکوزي په ملاتړ د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان هم را میدان ته شوي او نن یې د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره ګډه ناسته کړې. حکیم الکوزي چې ادعا لري چې د کرونا وایرس ناروغۍ لپاره یې داسې درمل جوړ کړي چې د کرونا ناروغ په 3 ساعتونو کې رغوي، خو د عامې روغتیا وزارت خلکو ته وایي چې حکیم الکوزي درمل زهر دي او خلک دې له خوړلو څخه ډډه وکړي. نن د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان او حکیم الکوزي ترمنځ ګډه ناسته روانه ده چې د دوی ترمنځ د حکیم الکوزي د درملو په اړه اوږده بحثونه ترسره شو او وړاندیزونه وړاندې شو. حکیم الکوزي یو ځل بیا د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ته چیلنج ورکړ چې که یې درمل د کرونا ناروغ جوړ نه کړ نو هغه به خپل لاسونه پرې کړي. خو د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې دوی نشي کولی هغه درمل چې له کلینیکي ازمایښت نه دي تیر شوي خلکو ته یې د کارولو اجازه ورکړي. د عامې روغتیا وزارت یو شمېر کسانو دا غوښتنه هم وکړه چې باید د دې درملو ویشل بند شي او خلک یې له کارولو ډډه وکړي. همداراز د عامې روغتیا وزارت معین دا هم وویل چې که حکیم الکوزي د دوی په لابراتوار باور نه لري او ښایي د دوی لابراتوار سمه نتیجه نه وي ورکړې نو دوی به دا درمل په نورو لابراتوارونو کې هم چیک کړي. د ولسي جرګې وکیل سید احمد سیلاب د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو باندې سخت نیوکې وکړي او ورته وویل چې باید دا درمل په دقیقه توګه وڅېړل شي، که ګټورې خو باید ملاتړ یې وشي او که نه وي نو دوی یې بند کړل شي. ځینو نورو خلکو هم ورته غوښتنه وکړه او ویل چې باید دا درمل ملاتړ شي او یا هم بند شي. که دا درمل په رښتیا هم زهر وي نو باید چې حکیم الکوزي ونیول شي. حکومت ولې په دې هر څه غلی دی؟ د عامې روغتیا مسؤلینو دا هم وویل چې دوی به هم دا درمل د روغتیا نړیوال سازمان ته ولیږي او له هغوی څخه به غوښتنه وکړي چې دا درمل چیک کړي. خو د یادې ناستې تر وروستۍ شېبې پورې هم دوی کومې پرېکړې ته ونه رسېدل او دا پرېکړه وشوه چې د یکشنبې په ورځ به دوی یو ځل بیا ناسته کوي چې د حکیم الکوزي او د عامې روغتیا وزارت ټیمونه به سره کینی او په دې اړه به سره خبرې او بحثونه کوي. د یادونې وړ ده چې حکیم الکوزي ادعا لري چې تر دې مهال پورې 250,000 کسانو ته دا درمل ورکړي او هیچا یې په اړه شکایت نه دی کړی. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.